زما ممتاز نوم دی او زه یم دلته د کشمیریانو کلي تاړم سړیري ده تحصیل 400 ده او موږ پلار په نیکه باندې زمیدار یو او زه د هغې نه وروستو هم زمیداري کومه د وړوکوالي نه شروع یم هسپتال ته چې زمیدار سړی لاړ شي موږ لاړ شو نو بس ولاړ یو بار نه نو زمیدار داسې یو سړی دی چې ولې دی غریبه طبقه ده او دته نه څوک ګوري نه څه دغه کېږي څوک یې یو خوا دي کي او څوک یې بل خوا دي کي او بس د چا خپله خوښه ده ولې جامې خړې پړې سپینې جامې شته دی نه که نه او کو شپارخ مپارخ چې ته هسپتال کې څوک رشته دار مشته دار نو هغه به او کو نه هغه نه نو بس ناسې څادر یې د کونې لاندې اچولي هغه بار هغه څوکیدار هم په ګیټ باندې را سره نه پرېږدي هغه مریض خو یې پرېږده مریض ته خو هم د سره څوک ګوري را ګوري نه او د پیسو ټکو وس نه کېږي داسې ولې زمیندارۍ کې څه شته نه تاوان دی د زمیندار سړي شپارخ کم ځای کې وي سهار وځي پټو ته باندې څوک پېژني هغه د بازارونو غټ غټ خلک وي د موټرو والا خلک وي شپارختونه هم وي زمیندار خو غریبه طبقه ده مطلب دا چې هغه خپله سبزي یا خپله ګوړه په خپل تر باندې یو څیز نشي خرڅولی بازار ته یوسي منډو ته یوسي بیا ولا بل خرڅوي هغه اختیار مني د هغه په اختیار باندې خرڅوي نه کو دا تپوس خو مونږ نه نه کوي چې هلکه ستا ګټه ده که ستا تاوان دی که نه وایي بس نه خرڅېږي نه نو بس زمیندار څه وکړي ورسره کور ته خو بیا واپس نشي راوړي نو زمیندار چې کوم دی نو په هسپتال کې هم بېکاره دی په هر ځای دی بېکاره دی دی د غریبۍ د وجې نه لیړې موټر خو لکه که مونږ په خرګاډي کې روان یو بار سړی په موټر کې روان یو نو خامخا ورته سړی خفه کېږي ځکه چې دا هم انسان دی زه هم انسان یم دی په غټ ګاډي کې ګرځي د لکونو لکونو روپو او زه د 100 روپو په خرګاډي کې روان یم نو خامخا افسوس سړي له راځي ولې نه ګوړه پیسې کوي نه سبزي پیسې کوي نو فصلونه چې کم دی نو په دې وجه باندې د مرضونو هم خراب شي او څه د بازار نه هم خراب شي نو زمیندار چې کم دی نو نن سبا ډېر په خساره کې روان دی که نه دوایانې چې کومې مونږ له راکړي نو مونږ ته څه داسې پوره طریقه هم ونه ښیي چې راسې استعمال کوئ یا په دې ټیم کې استعمال کوئ یا دا چل ورسره وکړئ یا ورسره هغه چل وکړئ که نه د هغې د وجې هم مونږ نه خرابه شي ډېرې پکې داسې راشي چې مرض یو وي دوی مونږ ته بدله پکې میلو شي مونږ خو جټانه خلک وي زمیندار بې تعلیمه بې دغه نو اکثر پکې دوی هم پکې بدله راشي نو د هغې په وجه مطلب دا دی چې هم فصل تباه شي چې غلطه دوی ووالي شي سخت کال باغونو خټکو چې کوم مرضونه کړي وو نو د هغې هم څه علاج ونه شو دویانو پې کار ونه چلو هغه خټکو باغونه هم خراب شولو چوڼې پې ولګېدل نو موږ دا خواست کوو مطلب دا دی کپنو والا ته یا دویانو والا ته یا زنګ یو مشر داسې مطلب دا دی چې هغه لاس کې دا کاري ټول او هغه په دې باندې څه زور راوړي چې زمیندارو دا کار مر ټول سم کړي او څه طریقې دغه ورته استعمال کړي اوس زمیندار چې کوم دی نو کومه سبزي چې کومه ده د هر چا او هر قسم سبزي چې کومه ده تر خټکو پورې نو هر زمیندار چې کوم دی نو د اوږې نه چته پم کوز نه کو کپنو والا سره د دې یو مچ علاج نشته دی یو ذره مچ دی چې کومې سبزۍ له یا زیلې له ټک ورکړي نو هغه په سار باندې اوچوي یا هغه سبزي کدو وي ټماټر وي کریله وي که خټکي وي چې نومې سبزي وي نو مطلب دا دی چې هغه مچ وي او په سبا باندې هغه بیا ختم وي که سره د زیلې نو کپنۍ والا دا علاج د دې مچ راوویستلو او دویانو والا چې لاړ شي نو بس نن درته یوه دوی درکړي سبا راته بله دوی درکړي نو چېرته یو ګنټه نیمه د پاڼې لاندې غیب راغیب شي خو لکه وجدني نه بس ګنټه نیمه بعد راځه بیا په پټو کې منډې ترلې وي نو نیمه سبزي زنګ د دې مچ ته لاسه څښا شي او نیمه چې کمه ده نو بس هغوی لا خرچه مرچه ډکه کړي او زمیندار دغسې بس په ډاګه پاتې